ایراني مظاهرچیانو له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټرونه زیانمن کړي. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي دا خبر تاییدوي. تازه او مهم خبر. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې. ویډیو را سره تر پای وګورئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ایراني مظاهرچیانو له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټرونه زیانمن کړي. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې پرون له ایران سره په ګډ سرحد سیمه کې ایراني معترضانو د لاریون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړل. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس مفتي حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د ایران له سیستان بلوچستان ولایت څخه یو شمېر معترضان چې د هلمند له اوبو د اوبخور د برخې د زیاتېدو غوښتنه کوله د لاریون پر مهال د ایران په زابل سیمه کې د افغان سوداګرو د ټرکونو لاریو پر تمځای برید وکړ او د څو لاریو شیشې ماتې کړې. ښاغلي الهام په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې دا موضوع به د دواړو هیوادونو چارواکو لخوا حل شي. په همدې حال کې یو شمېر موټر چلوونکو چې لارې د لاریون پر مهال زیانمنې شوي د ایران حکومت د تاوان غوښتنه کړې ده. د هلمند د سیند اوبو تل د افغانستان او ایران ترمنځ لنجمنه مسله وه چې خو پخوانیو حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه، مګر په افغانستان کې د حکومتونو له کمزوري کېدو د وچکالیو له زیاتېدو وروسته په دې برخه کې لانجې پر ځای پاتې دي.